اوله خبره چې ما ذکر کړله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دروغ ویل دا حرام دي، دا کار شریعت حرام کړی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم حرام کړی دی. پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به سړی افترا نه کوي، دروغ په هغې باندې نه وایي. د هغې یو دلیل دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي چې په مخلوقاتو کې د ټولو نه عظیم دروغ هغه دا دی چې یو سړی په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دروغ جوړ کړي. دا سنگین ترین دروغ دی، دا ډېر غټ دروغ دی او عظیم دروغ دی. امام بخاری رحمه الله، امام مسلم رحمه الله د دوانو حدیث د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه نقل کړی دی. هغه فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی او ما د پیغمبر نه دا واوریدل چې رسول الله دا حدیث بیاناو چې ان کذبا علی، بېشکه دروغ ویل په ما باندې چې یو سړی په ما باندې دروغ وایي، لیس ککذب علی احد، دا ګورې دغه دروغو په شان نه دي چې تاسو کې یو کس باندې دروغ ویلی کېږي. که په مخلوقاتو باندې بل کس باندې دروغ وویلی شي دا هم جرم دی، خو دومره غټ جرم نه دی. او رسول الله فرمایي په ما باندې دروغ ویل دا ډېر غټ جرم دی. دا د عامو مخلوقاتو د عامو انسانانو په شان مسله نه ده په دې کې. په ما باندې یو سړی دروغ وایي دا ډېر غټ دروغ دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل فمن کذب علی متعمدا، چا چې قصدن عمدا په ما باندې دروغ ویل فلیتبوأ مقعده من النار، دا دې تیار کړي د خپل ځان لپاره ځای په جهنم کې. چې ما دې دروغ وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ځان لپاره دې په جهنم کې ځای تیار. بیا حافظ ابن حجر رحمه الله او دغه شان علامه قرطبي رحمه الله د دې حدیث ډېره ښایسته تشریح کړې ده. علامه قرطبي رحمه الله د صحیح مسلم یو شرح لیکلی ده المفهم په نوم باندې. په هغې کې هغه لیکي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کوم سړی دروغ وایي وی د هغې سزا ډېره زیاته سخته ده. وی د هغې وجه دا ده چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دروغ ویل په دې کې نقصان ډېر زیات دی. او بیا هغه تشریح کوي د دې وی ته چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دروغ وی وی دا ته حقیقت کې په الله رب العالمین باندې دروغ وی، ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله خبرې نقل کوي. او ته چې محمد رسول الله باندې دروغ جوړ کړې نو تا په رب العالمین باندې دروغ جوړ کړل. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ډېر سخت وعید بیان کړی دی. او بیا هغه لیکي په دې خبره به ځان پوهه کړي چې په رسول الله باندې دې دروغ جوړ کړل، وی شریعت دې بدل کو، په دین کې دې تبدیل وکړو، په دین کې دې تحریف وکړو، اسلام دې بدل کو، د اسلام یو حکم دې بدل کو، په هغې کې دې ورانې راوستو، په هغې کې دې نقصان راوستو. په رسول الله باندې دروغ ویل دا معمولي مه ګڼه، دا غټ دروغ دی. په دې باندې ته شریعت خرابې، دین خرابې، د رب العالمین طرف ته د دروغو نسبت کې. نو رسول الله باندې به دروغ نه وي.